د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د زعفرانو هغه کارونده چې په وروستیو کلونو کې کار ته ګڼ شمېر بزګرانو مخه کړې او په زیاته اندازه لګښتونه یې پرې کړي دي، خو سږکال د تیر په پرتله له حاصلاتو ناهیلي دي او د دوی په وینا چې د دغه کرنیز بوټي حاصلاتو کچه 80% کمه شوې ده. د تیر ژمي سړه څپه او سږکال ورپسې وچکالي د زعفرانو حاصلاتو د کمښت اصلي لاملونه ښودل شوي دي. حاجي دین محمد چې په خپله کارونده کې د زعفرانو بوټي کرلي دي وایي د کوکنارو د ښه بدیل په توګه یې انجو د زعفرانو کرکیلې ته مخه کړې ده، خو سږکال د ګټې پر ځای څو برابره زیان کړی دی. سږکال وروره اصل ورک ده نه، اصل ده نه، ښه خدمت پکې کوو، ښې شابې پکې کوو، اوبه ورکوو، کوټ ورکوو. سږکال اصل ورک ده وروره. پروس کال خو تقریبا ما دغه نه 270 کیلو ګل اخیستی، دا سږکال ما دغه نه نیمه کیلو ګل اخیستی. او د پروسه کال هم ډېر حاصلونه ښه وو او ښه حاصل هم واخیسته او سږکال یې حاصل د موږ هېڅ شی نشته ده او هغه دهقان کوټه هم پاسمان ده، قلبه هم پاسمان ده، قشاوه هم پاسمان ده، هېڅ کوم حاصلات موږ ونه لیدل، دې جانې نتیجه نشته ده. او په دې بدل کې موږ ته چا هېڅ چا کومک هم ونه کړه، هېڅ چا کومک ونه کړه چې تاسې دغه دهقان دغه کښت هم وسه ونسه، نه چا پوښتنه وکړه، نه په دې کې چا موږ سره کومک وکړه. او دهقان دغسې پاسمان ده چې له هر طریقه پاسمان ده، هېڅ شی نشته ده چې دهقان په وضع کې شی نشته ده چې یو قشاوی وکړي، یو کوټ ورته واخلي، یا حاصل خو بیخي سږکال یې ونه رسه، هېڅ داسې ټول په تاوان کې وو. د زعفرانو د حاصلاتو کمښت نه یوازې بزګران ناهیلي کړي بلکې مزار شریف کې د دې کرنیز محصول پروسس یو شرکت په کارکوونکو یې هم منفي اغیز کړی دی. یو شمېر میرمنې چې د زعفرانو په شرکتونو کې د پروسس چارې پر مخ وړي دوی هم مني چې د یادې کرکیلې حاصلات د تیر په پرتله سږکال خورا راکم شوي دي او له سرپرست حکومت څخه د ورته شرکتونو د ملاتړ او ښځو ته د کارموندنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. خواست ما از دولت این است که زمینه کار بر ما فراهم بکنه، شرکت ما را تشویق بکنه و تا ای که ما بتانیم درآمد خوبی داشته باشیم، بانوها بیکار نمانند و مشغول کار باشند. نسبت به سال گذشته حاصلات امسال ما کم است. اگر کار باشه درآمد ما خوبتر میشه و میتونیم در فامیل ما یک کمک کرده بتانیم. اگر کار اینجا کم باشه ماش ما هم کاهش می‌یابه و روزانه هر روز بیاییم و اگر کاهش پیدا کنه ما هفته یک بار میاییم، هفته 2 روز میاییم. دغه راس ویټا هم یو له هغه نجونو څخه ده چې د کور سرپرستي ورته رغاړې ده. نوموړې وایي پخوا به په اونۍ کې هره ورځ د زعفرانو پروسس ځای ته راتله کار به یې کوه، خو اوس په اونۍ کې 1 یا 2 ورځې په کار وي چې ورته خورا ننګونکی دی. نوموړې په حکومت غږ کوي چې نجونو ته د کار کولو زمینه برابره کړي. امسال نتونستیم حاصلات خوب را به دست بیاریم به خاطر از ما کار ما کم شد، چون حاصلات اگر کم شود تقاضای بازار کم شود کارم کم میشه و از وقتی که حاصلات کم شده ما مدت در هفته 1 روز یا 2 روز اینجا حاضر میشیم، اما هفته که ما ماش میگیریم یا در هفته 1 روز 2 روز او کفایه روزگار ما نمیشه، چون ما نانواران خانه هستیم. به خاطر از این تقاضای ما از دولت است که بر ما زمینه کار بر بانوها که امسال خیر بر بانوها کار کم شده و بر ما کار زیادتر بتن و این شرکت ما را تشویق کنن و برشان پروژه بتن تا ما بتونیم اینجا کار کنیم و روزگار ما را به طریق اعظمی پیش ببریم. بل لور ته یو شمېر سوداګر هم اندېښمن دي او وایي په بازارونو کې د زعفرانو پیر او پلور کمرنګه شوی دی. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ګاونډی هیوادونو کې د خرڅلاو لپاره د بازار موندنې په برخه کې پاملرنه زیاته کړي. خواست ما از اول از امارت اسلامی افغانستان این است که اگر بخواهند واقعا محصولات زعفران رشد بکنه زمینه صادرات در مثلا بر تاجر مساعد بسازن، تاجر رفت آمد داشته باشه، ویزا داشته باشه، مرز باز باشه، ولی محصولات خود با آسانی به بیرون از افغانستان انتقال داده بتونه و طبعا با هر قیمت باشه از دهقان خریداری میکنه، ولی در پهلوی دهقان ایستاد میشه و دهقان حمایه میکنه. در صورتی که مرز باز نباشه ولی مثلا تاجر محصولات خود به شکل درست ارسال کرده نتونه، طبعا هم با این مستقیم ضربه میزنه به دهقان و دهقان هم ناامید میشه و کشتش روز به روز به عوض که افزایش پیدا کنه کاهش پیدا میکنه.
له دې ټولو سره سره د بلخ ولایت کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي هڅه کیدي ترڅو یادو ستونزو ته حل لاره پیدا کړي او همداراز کرنې برخه کې د بزګرانو پوره ملاتړ په موخه تر لاس لاندې پلانونو او د همکارۍ خبر ورکوي. ریاست زراعت همیشه تلاش میکنه که تمام کمک دونارا و کسایی کمک میکنه برش پیشنهاد بده تا زمینه کمک برای یقین فراهم بسازه. ما به می تاب و تلاش ریاست زراعت ما توانستیم که 18 قلم جنسی مورد ضرورتی محصول زعفران یا مزرعه زعفران به 1250 نفر دیقین در سطح ولسوالی ولایت بلخ توزیع شود. د معلوماتو له مخې سږ په بلخ ولایت کې څه باندې 160 هکټاره ځمکه د زعفرانو کښت ته ځانګړې شوې ده. د یادونې وړ ده چې بلخ، چهاربولک، دهدادي او دولت آباد هغه ولسوالۍ دي چې هر کال پکې په زیاته اندازه ځمکه زعفران کرل کیږي.